السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو او دغه ګروپ له لارې نه ټولو مسلمانانو ته د اختر د وړکي اختر مبارکي وایم. الله عز وجل مو اختر عبادتونه اعمال په خپل دربار کې قبول وګرځوه. کوم دي سیبان چې حجونه یې کړي دي د حج مبارکي ورته وایم، او ټولو مسلمانانو چې هر قسم عبادتونه کړي الله عز وجل دې ترېنه قبول وګرځي. قربانیګانې، روزي، نور عبادتونه، جهادونه الله عز وجل دې له ټولو مسلمانانو نه قبول کړي. تاسې ته د تاسې دوستانو، ملګرو، شناختګانو، خپلوانو، ورونو، استادانو، علماو، مجاهدینو، د مدارسو، د مکاتبو شاګردانو، استادانو، د پوهنتونونو، د جامعاتو استادانو او شاګردانو ټولو ته مبارکي وایم. الله عز وجل مو اعمال په خپل دربار کې قبول کړه. الله پاک دې خصوصا د افغانستان په مسلمان ولس باندې الله عز وجل چې د کوم لویه پیرزوینه کړې ده چې هغه د اسلامي نظام شتون د دلته الله عز وجل دې دغه اسلامي نظام ته دوام او بقا ورکړي، او په ټوله اسلامي نړۍ کې چې کوم مجاهدین په جهادونو په معرکو باندې د کفر او د هغوی د غلامانو او د طاغوت او د ظالم سره په معرکو باندې بوخت دي، الله عز وجل دې د هغوی اعمال قبول وګرځي. الله دې د کفر په مقابل کې دغه ټول مجاهدین ثابت قدمي وګرځي. الله عز وجل دې د شهیدانو، علماو، د اسلامي امت شهیدانو، د علماو چې په نږدې ورځو کې شهیدان سوي یا له دې نه مخکې شهیدان سوي، الله عز وجل د هغو ټولو شهیدانو شهادتونه قبول وګرځوي. الله د هغوی د وینو په برکت باندې لکه موږ دې چې څنګه په افغانستان کې د اسلامي نظام په واکمنۍ الله نازولی یو، دغه اسلامي نظام د موږ په ګاونډیو هیوادونو کې او بیا له دې جنه نیولې همداسې د افریقا تر صحرا پورې په ټوله اسلامي نړۍ کې الله عز وجل د الله د دین بیرغ ورپوي. الله پاک مو ټول شرعي حاجتونه پوره وګرځوه. الله عز وجل مو اعمال قبول وګرځوه. الله پاک دې اختر درته مبارک وګرځوي. الله مو ښه لره، الله مو نصرت وکړه. د تاسې ورور عبدالحمید حماسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.